سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له لوري په فاریاب کې د 1 میلیارډ 120 میلیون افغانیو په ارزښت د برېښنا د دریو پروژو پرانیسته وسوه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دغو پروژو کې له مرکزي سب سټیشن څخه تر بلڅراغ او ګرزیوان ولسوالیو پورې د 110 کیلو ولټ لاین غځول، په بلڅراغ کې د سب سټیشن جوړول او د ترانسفرمرونو له لارې د برېښنا شبکې پراخول شامل دي. خبرپاڼه کې ویل سوي چې د یادو پروژو تمویل د اسلامي امارت له لوري دی او چارې به یې د خصوصي سکتور له لوري په 3 کلونو کې بشپړې سي. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مالی خان صدیق د کونړ ولایتي روغتون ته ورغلی او د هغو کسانو پوښتنه یې کړې چې د پاکستاني پوځي رژیم په ډزو ټپیان سوي وه. د 201 خالد بن ولید د قلي اردو د خبرپاڼې له مخې نوموړي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې له امنیتي پوستو او میشتو سرتیرو سره هم لیدنه کړې ده. هغه سرتیرو ته سپارښتنه کړې چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا کلکه دفاع وکړي او خپل مسؤلیتونه په پوره چمتووالي ترسره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې فرانسوي ډیپلوماټ په افغانستان کې د یونما د مرستیال د ملګرو ملتونو د همغږۍ استازي او د بشري چارو د مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې لیمیار کیس به د انډریکا راټاواټا پر ځای دنده ترسره کړي او په ورته وخت کې به د بشري چارو همغږي هم پر مخ وړي. نوموړي له 2022 کال راهیسې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال په توګه کار کړی دی. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلي سره کتلي دي. یاد وزارت په یوه ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو اړوند په یو لړ موضوعاتو خبرې سوي دي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.